افغانستان د غیرات، قربانۍ او حماسې ځمکه، داسې خاوره چې زامن یې د تورې غیرت او ازادۍ لپاره پیدا شوي. دا د هغه اتل کیسه ده چې د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره تر وروستۍ ساه وجنګېد. د کونړ په دنګو غرونو کې چې د اسمان سره خبرې کوي، د ازادۍ بیرغ پورته شو. د یو زلمي آواز را ولاړ شو، دا آواز د میرزمان خان و. میرزمان خان د کونړ په لمټک کې وزګید، یو ساده خو باتوره کورنۍ. غازي میرزمان خان په خپله د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ د لمټک په کلي کې زیږېدلی و. له ماشومتوبه یې د ظلم او استعمار کیسې اورېدلې. د تورې، پت او غیرت سبقونه یې له نیکونو زده کړل. 1908 میلادي کال سرحد ته نږدې د ازادۍ اور بلیږي. د پښتنو اتلان یو ځای شوي د میرزمان خان تر مشرۍ لاندې انګریزانو ته تاریخ جوړوي. ژوند د کرښې نه هغې طرف ته د انګریزانو په مقابل کې پاڅونونه رامنځته شوي وو چې هغه د سرې غزا په نوم باندې یادېدل. هغه غزا په همغې کې هم غازي میرزمان خان برخه اخیستلې ده او جنګېدلی. د مومندو دا جګړه په تاریخ کې د سرې غزا په نوم مشهوره ده. د پښتنو غښتلي ارادې او پولادي عزم انګریزان په شا وتمبول. دا هغه جګړه وه چې امیر حبیب الله خان پکې غازي میرزمان خان د ګډون له امله د تور زندان کوربه کړ. خو وروسته غازي امان الله خان په هڅو چې د امیر حبیب الله خان زوی و آزاد شو، او غازي میرزمان خان یو ځل بیا د خپلواکۍ د سنګر د تودولو په لار روان شو. د افغان انګلیس درېیمه جګړه، دا د خپلواکۍ جګړه وه. غازي امان الله خان د ازادۍ ترلاسه کوونکي قواوې په 4 سترو جبهو وویشلې چې د ختیځ یا چترال د جبهې سرلاری غازي میرزمان خان و. دا هغه کلا ده چې په هغه وخت کې د غازي میرزمان خان پوځي قرارګاه وه، او د انګریزانو په وړاندې به جنګ له دغه ځایه قومنده کېده. د دې کلا دا محکم برجونه د انګریزانو په ماتې ګواهان پاتې شوي. دا هغه کلا ده چې غازي امان الله خان پکې د غازي میرزمان خان سره ډېرې شپې ورځې تېرې کړي. د غازي میرزمان خان پوځي قرارګاه او د سکونت ځای و. اوس په دغه پوځي قرارګاه او د غازي میرزمان خان د سکونت په قلا کې د غازي میرزمان خان کړوسی استاد عنایت الله اوسیږي. دغه کور چې تاسې ویني په هغه وخت کې د نن نه فرض کړه 104 کاله مخکې دغه کور د انګریزانو په ضد باندې د سوق ادارې مرکز مو، د غازي میرزمان خان د کور د سکونت مرکز مو، او په هغه وخت کې 104 کاله مخکې د افغانانو دغه درې رنګه بیرغ هم په دغه 4 جبهو کې رپېدو او هم په دغه کور باندې رپېدو. هغه غازي امان الله خان سره به کېناستو، پاڅېدلو، تر دې چې په خپله چې هغه شهزاده قدرت ته لا نه ورسېدلی، دلته راغلی و، دې کور ته راغلی، دې کور کې شپې کړي دي.
د افغان انګلیس دریمه جګړه دا د خپلواکۍ جګړه وه. غازي امان الله خان د ازادۍ ترلاسه کوونکي قواوې په 4 سترو جبهو ویشلې چې د ختیځ یا چترال د جبهې سرلاری غازي میرزمان خان و. وخت یې راورسید د انګریزانو پر وړاندې د ازادۍ جګړه پیل شوه. غازي میرزمان خان د خپل ولسي لښکر سره د ارنوۍ په سیمه کې د جنگ ډګر ته روان شو، خو د تورې د شور تر جوړېدو مخکې میرمنو د زمزمو شور جوړ کړ. اوس به بری راوړي روان دی میرزمان خان د ارنوۍ غزا لزینه. دا د ارنوۍ هغه غزا وه چې د کونړ ولسونو ښځو، نارینهو او ماشومانو ټولو پکې تر خپل وسه په دښمن کاڼي ورولي. د غازي میرزمان خان کلک هوډ او د ولسونو بېشانه میړانه او سرخندنه وه چې یرغل کوونکو انګریزانو شکست وخوړ. تاریخ جوړ شو. د غازي میرزمان خان او د افغان ولسونو په بریا د ارنوۍ تنګې کوڅې ګواهانې شو. د ارنوۍ کوڅې خو ځکه تنګې وې چې دا غږ به په زمزمو کې اورېدل کېدو چې د ارنوۍ تنګې کوڅې دي. میرزمان خان پکې ټوپک په ډډه وړینه د تاریخ پاڼه واوښتله. افغانستان د خپلواکۍ اعلان وکړ او د هیواد واکمن غازي امان الله خان غازي میرزمان خان ته د لوی خان لقب ورکړ. له دې وروسته نو غازي میرزمان خان لوی خان غازي میرزمان خان شو. دا چې د هیواد په خپلواکۍ کې د 4مې جبهې پوره ونډه وه، خو تاریخ لیکونکو د غازي میرزمان خان او د کونړ د ولسونو سره ستره جفا وکړه او تر ډیره هڅه شوې ده چې دا نومونه له راتلونکو نسلونو پټ وساتل شي او په سرخندنو یې سترګې پټې شوي. کله چې د انګلیسانو په مقابل کې نظامي مشورې کېدلې نو په دغه وخت کې نادرشاه او غازي میرزمان خان په یوې مسله باندې سره اختلاف نظر درلودلو. نو په دغه وخت کې دغه 4مې جبهې تاریخ چې لیکل کېدلو نو دغه مخالفت پر اساس باندې چې نادرشاه او غازي میرزمان خان درلودلو نو دغه د پامه وغورځولو. 4 کاله حکومت نادرشاه وکړلو، 40 کاله حکومت ظاهر وکړلو او 15 کاله حکومت داود وکړلو. ټول 50 کاله حکومت دغه قوم کورنۍ وکړلو. نو 50 کاله دغه د کونړ د ختیځ جبهې د دې سیمې تاریخ دغه په حساب باندې د مخالفت په حساب باندې دغه شلو پاتې شلو. د اتلانو ژوند لنډ وي خو یادونه یې تر ابده پاتې کیږي. تاریخ هیڅ کله نه پټیږي او بالاخره دا د انګریزانو د سترګو ازغې او ستر غازي میرزمان خان په 1400 کال د هود په میاشت کې په نامردانه ډول چې دی په لمانځه ولاړ و ووژل شو. غازي میرزمان خان پیلن لپاره په نواباد کې دفن دی په خپله پلرني هدیره کې. میرزمان خان لاړ خو خپل نوم یې د ازادۍ د اتل په توګه تر موږ راورسو. نن که افغانستان آزاد دی دا د همدې سرخندنو برکت. دا کیسه نه یوازې د یو اتل کیسه وه بلکې د ازادۍ، غیرت او قربانۍ درس دی. زه، ته او هر افغان د میرزمان خان میراث یو. آیا موږ به د دې ازادۍ قدر وکړو؟